د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ګیلاسو د پخېدو موسم دی، خو باغوانان لا له وړاندې د خرڅلاو او پر لاره شته ستونزو ته اندېښمن دي. باغوانان وایي هر کال پر باغونو لسګونه زره افغانۍ لګښت کوي، خو چې د خرڅلاو وخت یې راشي د کمرنګه بازار له کبله یې په نیمه بیه پلوري چې آن پرې لګولې پیسې هم نه پوره کوي. ګیلاس حاصلات خو نظر د نورو کلو پرتله ښه دي، بازار هم ښه ده، نسبتا مڼو ته مڼو یې او څه یخ ویلې، خو ګیلاس ښه دي. موږ اولینی حاصلات هم دغه ګیلاس دي، خو نظر نورو کلو ته ګیلاس ښه خو بازار موندنه یې نسته. اول دغه ده چې سړک لږ خراب دی، موږ تجار دلته زړه نه ښه کوي، لارې خرابه ده، که بیا راځي په داسې قیمت یې له موږ نه اخلي چې یعنې هغه مزدور هم ورته نیولی هغه شی بیرته نه پوره کوي، په ډېر عادي قیمت باندې له موږ نه اخیستل کېږي. بل دغه ده چې موږ داسې دوا پاشۍ ته ضرورت لرو، دوا نه پیدا کېږي، ورته مرض کوي راشکه، نو ګیلاس ډېر خرابی له موږ نه کوي، اخر هغه ته چې ورسي ګیلاس ټول اشکه خراب شي. پوښتنه هم دغه ده چې اولنی شی د موږ دغه چې لا سړک موږ ته جوړ شي، چې تجار زړه ښه کال تر دې ځایه چې راځي، یعنې مصرف بیخي زیات تجار چې راځي ما یې لار هم لرې ده، رسیدګي نه سو کولی، دلته نه راځي او کوزو ځای کې چې چېرته ګیلاس یې غوښتنه هم دغه ده چې سړک راته جوړ شي او سړې خونې جوړې شي چې وساتل شي تر یو وخته پورې. که موسم د بارانو شي او واوره شي، سیلاب راشي، څو شپې لار بند وي، بیا لار خراب وي، د ګیلاس ټول په ونو کې خسا شي. غوښتنه هم دا ده چې سړک راته جوړ شي، غوښتنه هم دا ده چې یعنې موږ ته مارکېټونه یعنې هغه جوړ شي چې لږ ګیلاس د موږ مقاومت کې وکړه، سټورونه راته جوړ شي. بل دغه د برق هغه موږ کوو، یعنې ګوره و ټولو ځایونو برق لري، موږ خر ده، موږ خو هم د افغانستان خلک یو، د همدغه دولت ملت یو، خلک دې موږ ته توجه وکړه، یا د برق د دغه سرکه د دغه سټورو موږ ډېر تکلیفونه باسو. اوس که موږ چې یو مشکل یو کار لرو بیا خپله ورځو، یا به جګ د غره سر ته خیزو، بیا به یو چا سره تماس نیسو. ټول خلک به خدای منې چې دونه صورت دي، موږ ته ولاکه د چا هېڅ فکر هم یا پاملرنه دا یې موږ لپاره ډېر ارزښت لري. د بېګا ته ډوډۍ اوس هغه موږ ته ډېر ارزښت لري. اول موږ کله په اقتصادي برخه کې خو کله چې موږ زیاتره خلک چې دي دا بزګران دي، دوی بڼوال دي، کله چې حاصلات را رسیږي تجار راځي موږ ته او موږ د خپل محصولات په ډېره کم اندازه راشکه غواړي او دوی دا تکراروي چې دا ستاسو سره خراب ده، موږ ته ګټه نه کوي، په نیم قیمت راشکه غواړي. دلته موږ تاوان کوو، موږ په فقر کې یو. دوهم مسله موږ کابل ته لاسرسی نه لرو، واقعیت د مریضانو برخه کې کله چې موږ مریض ته ولسوالۍ رسیږي خپل ځون له لاسه ورکوي. او درېیمه مسله دا ده چې موږ د هغه لپاره ډېر د دې لپاره ضرورت لرو، د ترانسپورټ لپاره. کله چې موږ کابل ته ځو راځو څه چې راوړو موږ ته په لوړه قیمت باندې تمامېږي، او که چې خپل محصولات کابل ته وړو موږ د کرایه ډېره راباندې راځي، او تازه میوې ګیلاس هغه شیان چې کابل ته وړو زده کېږي هغه له اصلي کیفیت نه لوېږي. همدا سړکونه د نرخ ولسوالۍ د زراعتي ګیلاسو باغونو ته ورغلي. باغوانان وایي د کنډو کپر سړکونو له کبله یې له یوې خوا سوداګر د میوو محصولاتو پیر ته زړه نه ښه کوي، بل لور میوې د خراب سړک له کبله تر ښاره له کاره وځي. واقعا ډېر اړتیا ده ورته، ځکه زموږ سړک ډېر خرابه ده، یعنې په ساعتو باندې مزل کوو تر څو پر هغه ولایت ته ورسېږو. زموږ ناروغان نه رسېږي په خپل وخت سره، نور مشکلات زیات دي، یعنې دا باغونه دوړې ګرد غبار دونه خرابوي، کلي کورونه چې تر حده اضافه. اوس یو څه د وردګو موټر هم په دې لار باندې راوړي، یعنې په سړک باندې کله موټر تېرېږي واقعا دوهم کس موږ نشو لیدلی د دوړو له لاسه، چې روغتیایي مشکلات هم پېښ کړي دي، او د زراعت په باره کې باغو ته هم ډېر زیانونه اړولي دي، او په وخت رسیدګي هم نشي کولی، موږ موټر هم خرابېږي، او دغه مریضان هم زموږ په خپل وخت سره نه رسېږي، ټول خراب دي، پلچکونه بیخي ستانه استنادي دي، همداسې جوړ شوي نه دي. اوس خو خلک ډېر له د خانجان خیله پورته ډېر مشکلات، خو نه پول شته نه پلچک شته، هېڅ شی نشته، خلک ډېر تکلیف دي، لارې خرابې دي، سیلاونه هم چې راځي، هېڅ چیز هم رسیدګي نشي کوی، نه مریض ته نه میوو ته نه ښه ته. که جوړ شي دا د ټولو لپاره ډېر غټ سهولت ده او ډېر اسانتیا برابره شي په هر څه کې به. اول خو دا موټر نه خرابېږي، کرایې به لږ ښې شي، نور هم د خلکو مشکل ډېر حل کېږي، دا خو ډېر ښه کار ده. ورته مهال د میدان وردګ د کلیو او پراختیا ریاست مسؤلین وایي نږدې وخت کې به د یادو سیمو سړکونه ورغوي. نو موږ خو په پلان کې نیولي دي انشاءالله دغه سړکونه ټول چې کوم د کلیوالي سړکونه دي لارې دي سږني پلان کې دې موږ شامل وو چې دغه موږ جوړ کړو
څومره مربوطه کارونه دي که دغه پلچکونه دي او د سرکونه یا بازجای استنادي دیوالونه او ورسره د اوبو شبکې څه سروېګانې مې هم کړي دي نو همکار مؤسساتو سره په همغږۍ باندې هغوی موږ ته دغه اعتماد راکړی و چې انشاءالله موږ به کار شروع کړو خو د څه ستونزو او مشکلاتو له کبله هغه لږ وځنډېده نو انشاءالله پلان شته چې د خلکو دغو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي خصوصا د دغو لارو د پلچکونو په باره کې چې کوم د موږ مربوط کارونه دي نو دغه څه مشکلاتو په اساس باندې ستونزه راغله نو هغه معطل شوله نو انشاءالله پلان کې شته چې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړو صدمرده سیمه چې د نرخ ولسوالۍ لویدیځ ته پرته ده تر ډیره د مڼو پر تولید خونه مشهوره وه خو په وروستیو کلونو کې د ګیلاسو پر مرکز بدلیدونکې ده